افغان سیاسي مشر عبدالرب رسول سایاب په ترکیه کې نیول شوی دی. ترکی پولیسو په انقره کې عبدالرب رسول سایاب نیولې، خو د جرم په تړاو معلومات نه دي ورکړي. جزئیات همدلته وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د پخوانی جمهوریت افغان سیاسي مشر عبدالرب رسول سایاب په ترکیه کې د دې هیواد د استخباراتي پولیسو له لوري نیول شوی دی. د ترکی هیواد انادول خبري اژانس خبر ورکړی چې د افغانستان پخوانی جهادي رهبر استاد عبدالرب رسول سایاب په انقره کې د دې هیواد د پولیسو له لوري د اسرائیل استخباراتي شبکې موساد ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی. انادول خبري اژانس ویلي چې استاد صاحب په داسې حال کې نیول شوی چې اسرائیلي جاسوسانو سره یې ناسته لرله او اټکل کېږي چې هغوی ته د ترکیې په اړه محرم معلومات ورکول. سرچینې همدارس ویلي چې د استاد صاحب سره د هغه شپږ نور ملګري هم یو ځای نیول شوي دي. ترکیه او اسرائیل یو له بل سره جدي رقیبان دي او اسرائیل هڅه کوي چې په ترکیه کې خپل استخباراتي اهداف پلي کړي. استاد عبدالرب رسول سایاب اوس مهال د انقرې په ستره محکمه کې د پښتنو ګربېګنو لاندې دی او که پر جرم ثابت شي هاي عمري قید او یا هم لږ تر لږه د اعدام حکم پر جاري شي. که څه هم تر اوسه نه ده معلومه چې له استاد عبدالرب رسول سایاب سره د شپږ نور ملګري څوک دي، خو اټکل کېږي چې یاد کسان به د مقاومت جبهې لنډغران او یا هم د جنرال عبدالرشید دوستم د کورنۍ غړي وي. تر اوسه د دې خبر په تړاو افغان سیاسیونو او د استاد سایاب د کورنۍ غړو څه نه دي ویلي، خو وخت نا وخت په ترکیه کې د افغان سیاسیونو له لوري له پاکستاني او د یو شمېر نورو هیوادونو د اساسو سره ناستې کېږي چې ډېر کله په جنجال پای ته رسېږي. تاسې خواږه ملګري په دې اړه څه نظر لرئ کامنټ کې ولیکئ. له ملتیا او لیدو مو نړۍ مننه. ویډیو لایک او شیر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.